د شپې داستان. د واکمن ولایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینهوالو سلامونه، ستړي مشئ او له رنګینیو ډکه شپه مو پخیر. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ به له سوکالیو او آرامیو ډکه شپه ولرئ. په همدې هیله مو دا د یو وار بیا زه سلیمي ورور د نازو په زړه پورې ناول له درېیمې برخې سره هرکلی کوم. د داستان له تیرو برخو مو خوند اخیستی وي او د نن شپې داستان د دې برخې تر پایه هم را سره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. ښځې اوښکې وچولې. د ځوان مخ سوره اوښتی و. سر یې بېرته وځړېد. چوپ شو. شېبه وروسته یې ورو وویل: د ټولو خلکو مجلسونه پرې ګرم دي. ټول کلیوال یو د بل خولې بویوي چې له چا سره تښتېدلې. اوس به له چا سره وي؟ د خلکو تر مخ پورته نشم کتلی. د ښځې له خولې خپ غږ راووت: اوس به څه مخ توره وو؟ ځوان ډېر وخت چوپ و. وروسته یې هماغسې په ځړېدلي سر وویل: د مرګ اوازه یې خپروم. څنګه؟ ولسوالۍ ته ورځم، ورته وایم چې خور مې چا مړه کړې ده، هغه به خپله پلټنه بس کړي. نو تا ته به څه ګټه وکړي؟ یو څه خو به د خلکو له خبرو خلاص یو. که بیرته پیدا سوه بیا یې زه په چاره پوهېږم. ځوان برنډې ته وخوت. د دوو کړکیو مخې ته تیر شو. په اخر یې ورننوت. بیرته چې راووت په لاس کې یې سپین ټیکری نیولی و. د ښځې تر څنګ ودرېد. ویې ویل: په کوچني دهلیز دې پام وي، کلیوالې ښځې مزې څوک را نه شي. ښځې اوښکې وچولې. ځوان انګړ ته ښکته شو. موټر سایکل یې تر ښکرو ونیو. د دروازې مخې ته د موټر سایکل غور شو. غوره لرې ولاړه. د سرای په اخري پخڅه د لمر ژړې وړانګې پرتې وې. موټر سایکل بیرته په دروازه راننوت. ښځه لا هم په هماغه ځای ناسته وه. ځوان د برنډې پر ژۍ کېناست. خولۍ یې له سره لرې کړه. ویښتان یې بیرته پورته پکې واړول. سترګې یې سرې وې. د ښځې شونډې ورو وخوځېدې. راغلې. ځوان سر وښوراوه. هو. ولسوالۍ ته تللی وې؟ هو. یوه شېبه غلی شو. بیا یې وویل: قصابې ته ورغلم. هغه سپین ټیکری مې د غوایي په وینو ولاړه. ولسوالۍ ته مې وروړه، ورته مې وویل چې خور مې چا مړه کړې ده. دا ټیکری مې د سپرغې په غاړه پیدا کړ. زما د خور دی. ښځې په ژړا کې وویل: په مرګ به مې څنګه لورېږي؟ اولاد مې دی. چیرې به پټوي؟ بیرته به راشي. ځوان غاښونه وچیچل. که په لاس راغله ژوندی یې په مځکه ننباسم چې سم یې نوم او نښان ورک شي. ښځه ورو ورو سنګېده. په عاجزه سترګو یې ځوان ته وکتل. زړه دې د ډبرې دی، ټکی وسیله در پکې نشته. ولې خو خور دې ده؟ ځوان سر وښوراوه. تاسو چې څوره خبرېږئ ما به 10 مرمۍ ترې ایستلې وي. ښځه ولاړه شوه. د ځوان مخې ته کېناسته. زنې ته یې لاس ور وغځاوه او په خواره خوله یې وویل: وزیر ګله تر ګیره دې نیسم، خور دې ده، خدای ته به څه جواب وایي؟
ځوان یې لاس پورې واهه، ولاړ شو. په برنډه کې یې چټک ګامونه اخیستل. لګیا و. مرداره ده، خونې لکه د سپي داسې روا دی. خدای د داسې مردارو پوښتنه نه کوي. ښځې ژړل او زارۍ یې کولې. د خدای روی مې دروړی، کور ته یې مه راپرېږده. په چچکرو یې واده کړه چې ټول عمر یې هغه خواسي. خو څه مه پرې کوه. دا سپینو ویښتانو ته مې وګوره چې له تاسو سره مې سپین کړو. لمن ومنه، داسې مه کوه. ماښام له ځوان او په عمر پخې ښځې سره یوه ځوانه ښځه هم په دسترخوان ناسته وه. ځوان څو وارې لاس دسترخوان ته وروړ، بیا شاته شو. په عمر پخې ښځې وویل: ډوډۍ وخوره. ځوان لنډ ځواب ورکړ: زړه ته مې نه کېږي. کوتۍ یې له جیبه راوکېښ او سګرټ یې ولګاوه. په کوټه کې چوپه چوپتیا وه. لږ وروسته ځوانې ښځې هم لاس ونیو. په عمر پخې ښځې تندی ترېو کړ: ته یې ولې نه خورې؟ ځوانې ښځې ورو وویل: اتې بس ده، مړه سوم. ټول چوپ ناست وو. د سګرټ لوګی بازوانو ته پورته کېده. شیبه وروسته په عمر پخې ښځې وویل: دا سړی به څه کوو؟ ځوان برګ برګ ورته وکتل. سر یې ورو وخوځاوه. اشاره یې ورته وکړه. په عمر پخه ښځه چوپ شوه. څنګ ته یې وکتل. ځوانې ښځې سر ښکته ځړولی و. غږ یې پرې وکړ: دسترخوان ټول که. هغې ژر ژر کاسې ټولې کړې او له کوټې ووته. ښځې وویل: ولې بده در باندې ولګېدله؟ خپلې ښځې دې خبره پټوې. ځوان د شړومبې په تشه پیاله کې د سګرټ ګل وواهه. تندی یې تریو و. ته ولې هره خبره د دې تر مخ راته کوې؟ پردۍ لور ده، که یې سبا چیرې تر خولې ووځي. که پردۍ لور ده او که نه ده، اوس ستا ښځه ده او هر څه په خپلو سترګو ویني. یوه شېبه دواړه چوپ وو. ځوان کړکۍ ته سترګې نیولې وې. د سګرټ له دود سره یې شونډې وخوځېدې. نور د فداګي د زوی کار ور ختموم. ښځې لاسونه وټکول. څه کړې؟ بنګ دې چیښلي، ولې ځان په بدۍ ککړوې؟ ځوان هماغسې کړکۍ ته کتل. دا بدۍ اوس سوې ده، اوس کار تر کاره تېر دی. ښځې په زارۍ وویل: د خدای روی ومنه، زما په کیسه کې خو نه یې. دې ناوې ښځې ته دې وګوره. ځوان ته خوشکه ورغله. ادې دا د سړو کار دی، ته یې مه راښیه. ښځې وشړل. ولې به یې نه درښیم؟ د فدا زامن به دې ټوک ټوک کړي. اوس یې هم ټول کلی پسې ولټاوه. ورور یې دی، د بوټي له بیخه خو نه دی، بدل یې اخلي. ځوان په بریتو لاس تېر کړ. لاس یې خلاص. زه به هم داسې کانه ور وکم چې مړه یې هم نه کړي پیدا. ښځې ټکری له سره لرې کړ. دا سر تور سر ومنه، مه کوه داسې. ولې دې پاک لاسونه په وینو سره کوې؟ ځوان تیز پاڅېد. ادې مازغه مه راخوره. څادر یې په لاس کې ورسره واخیست او له کوټې ووت. ښځه هم زنګېدلې ولاړه شوه. ټکری یې پر سر سم کړ او پسې ورغله. په برنډه کې یې څو قدمه واخیستل. لاسونه یې په یوه کړکۍ کېښودل. سترګې یې ښیښې ته ورنږدې کړې. بېرته را روانه شوه. له ځانه سره لګیا وه. لمونځ هم کوي، خدای یې لا په یاد دی. بېرته کوټې ته ننوته او کړکۍ ته نږدې کېناسته. ځوان
له کوټې بیرته راووت. تر چپې اوږې لاندې یې واسکټ پړسېدلی ښکارېده. د کوټو شاته تاو شو. د یوه وره ځنځیر یې لرې کړ. تیاره وه. لاسي بته یې ولګوله. په واړه دهلیز کې یو بایسکل دیوال ته ورړنګ و. کونج ته څو جاروګان پراته وو. مخامخ یو بل ور و. ټیله یې کړ. د بتۍ سپینه رڼا پر غولي ولوېده. پر میدان څو مات لوښي پراته وو. د کوټې په کونج کې یو تور شی وښورېد. زګیروی شو. ځوان قدمونه واخیستل. سپینه رڼا د یوه سړي پر ببرو ویښتانو ورغله. د سړي په خوله ټوکر تاو شوی و. یوه سترګه یې پړسېدلې وه. کونته یې پروت و او لاسونه یې تر شا تړلي وو. ځوان په نس کې لغته ورکړه. د سړي زګیروی شو. ورنونه یې په نس پورې ونښلول. ځوان ځمکې ته ټیټ شو. د تراکتور د پکې پټه یا پنج بولټ بیا راواخیست. د پراته سړي لوڅو پښو ته یې ونیو. څو وارې شرپ شرپ شو. بیا ځوان ودرېد. غاښونه یې وچیچل. بس دی، ډېر به دې نه وهم، مزل دې په مخ کې دی. پراته سړي یوه سترګه رپوله. بې حرکته پروت و. ځوان ورته کېناست. توپانچه یې له څنګه راوکښله. په تندي یې ورکېښوده او ویې ویل: بې غیرته مه ډارېږه، دلته دې نه مرداروم. بیا یې د پښو پړی ور خلاص کړ. اوږې ته یې لاس ور واچاوه. پورته یې کش کړ. سړی وزنګېد. درب شو. په ځمکه ولوېد. ځوان یې په ویښتانو کې موټ ورخښ کړ. چغه یې کړه: راجګ شه د مردارې ځو. د سړي سر وځړېد. په څپنده ګامونو پسې روان شو. د وره په لیخک کې یې پښه غبرګه شوه. ځوان په غوسه وویل: سم د سړي غوندې راپسې راځه. له دهلیزه دواړه ووتل. ستوري ډېر شوي وو، خو یو څه رڼا لا پاتې وه. دوی د کلا په دیوال کې د کوچني وره پر خوا ورغلل. په عمر پخه ښځه لا هم د کړکۍ تر څنګ ناسته وه. برنډې ته یې کتل. تیاره ډېره شوه. ښځه له کوټې راووته. ناوې په برنډه کې ناسته وه. سر یې پر زنګنو ایښی و. سونګېدله. ښځې ګامونه چټک کړل. وارخطا غږ یې پرې وکړ: بیا څه ټکه رالوېدلې، ولې ژاړې؟ ناوې څه نه ویل. ښځې کوټې ته وکتل. وزیر چېرته دی؟ ناوې سر هسک کړ. په ژړا کې یې وویل: هغه سړی یې بوت، توپنچه یې هم ورسره واخیسته. ښځې لاسونه ټک وهل. وی خدایه، بخت مو لکه چې نسکور شو. یو مړی یې نه و کړی، هغه یې هم دا دی وکړه. د ناوې سونګه خته. ښځې وویل: نو ما ولې نه ولیده؟ زه د ده په خاطر ناسته وم، پوهېدم چې وځي. ناوې ورمېښ تاو کړ. اشاره یې وکړه. د باغ په وره ووت. ښځې منډه کړه. تر کوچني وره ور ووته. لږ وروسته بېرته په تیاره کې راښکاره شوه. ناوې یې تر لاس ونیوله او کوټې ته ننوتې. د تراوه وخت تیر و. د وره ټکا شوه. ښځه له کوټې ووته. د باغ له لورې را پرې شوې ورو ته ور روانه وه. ورو یې وویل: څوک یې؟ د وره له شا غږ راغی: زه یم وزیر. ښځې وره ته لاس وغځاوه. د زنځیر شرنګ شو.
ځوان ملا کړوپه کړه، راننوت. ښځې یې په تته رڼا کې ببرو ویښتانو ته وکتل. خوله یې نه وه، هیڅ یې ونه ویل. تیز تیر شو. ښځې د وره زنځیر بند کړ. چې مخ یې راواړاوه، ځوان لرې رسېدلی و. ځوان برنډې ته وخوت، په وره تیز ننوت. ښځه هم پسې وه. ځوان بالښت ته شا ولګوله، پښې یې وغځولې، اوږده سایه واخیسته. د څراغ ژړه رڼا یې په غټو راوتلیو سترګو کې ښکارېده. د کمیس تڼۍ یې هم خلاصې وې، د ټټر ویښتان یې راوتلي وو، غاړه یې لنده وه. په تندي یې لاس تېر کړ، ګوتې یې سترګو ته ونیولې. ویې ویل: اوبه. ناوې پټه خوله ولاړه شوه، اوښکې یې په ټیکري وچولې. په عمر پخه ښځه په وره کې ځای پر ځای کېناسته، شا یې دیوال ته ولګېده. په ژړغوني غږ یې وویل: آخر دې ځان خونکاره که، لاسونه دې په بې ګناه وینو سره کړو. ما به په هر لمانځه کې لاسونه پورته کول چې یا خدای پاک دا اولاد لاسونه مې د بل په وینو مه کړې سره، خو تا دا دی آخر خون وکه. ښځې پلو سترګو ته ونیو. ځوان پټه خوله ناست و. یوه شېبه چوپتیا وه. وروسته د ځوان ستړی غږ راووت. د فداګي د زوی بخت بیدار و. په سړک د پولیسو ګزمه راغله، ویې لیدو. ځان مې په منډه راخلاص کړ. ښځې ژر پلو له سترګو لرې کړ. چشی ژوندی دې پرېښود. ځوان سر وښوراوه. د ښځې سترګې وځلېدې. شکر چې خوندې نه سو په غاړه، له بتۍ خلاص وې. بېرته یې تندی ترېو شو. د هغه په ورکېدو خو ټول کلی خبر و. اوس که یې طالبانو یا حکومت ته ور وښولي چې تا بندي کړی و، بیا به څه مختوره و. ځوان لاس تر سر تاو کړ. د خپل عزت په خاطر هم څه نشي ویلی. که یې چاته وویل زه هم سمدستي عریضه پرې کوم چې زما له خور سره یې لاره جوړه کړې وه. ور په زوره ټیله شو. کړپ شاته له دیوال سره ولګېد. نجلۍ راووته. ژړل یې، ټیکری یې نه و. منډه یې کړه. له دهلیزه ووته. له شا سړی پسې و. سپینه رڼا یې مخ ته سیخه شوه. په وره کې ودرېد. سترګې یې وبرېښېدې. لاس یې رڼا ته ونیو. د دهلیز په منځ کې ښځه ولاړه وه. د غټې لاسي بتۍ ګرده رڼا یې پر سړي لګېده. د سړي سترګې رډې راوختې. رنګ یې والوت. ګونګ ودرېد. شېبه وروسته یې چغه کړه: ته دلته څه کوې؟ ولې هر ځای زما تر شا ولاړه یې لکه سپی؟ ورځه خپلې خونې ته دي. ښځه بې حرکته ولاړه وه. بتۍ یې د سړي له مخه نه لرې کوله. سړی له وره راووت او په غوسه یې وویل: کڼه یې، ورځه خونې ته دي، زه هم درپسې یم. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان درېیمه برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلمې ورور د نوموړي داستان له 4مې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.
د شپې داستان